داشت صبح قدرمن لیدونکو ستړي مشئ د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. په خوست کې د طالبانو خپل منځي نښته یو جنګیالی ووژل شو. د ښځو او سولې په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه. فایق وایي چې د طالبانو سیاستونه د افغانانو د اسلامي ارزښتونو او کلتور خلاف دی. چین وایي چې له افغانستانه بیجینګ ته پر صادراتي توکو مالیه نه اخلي. پر ایران برید ته غبرګونونه. یو شمېر هیوادونو دا برید په کلکه وغند. او ګوتریش وایي چې پر اوکراین د روسیې برید د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه ده. او اوس هم بشپړ خبرونه. د خوست سیمه سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د یو هلک پر سر د طالبانو خپل منځي نښتې په پایله کې د دغې ډلې یو جنګیالی وژل شوی دی. سرچینو د شنبې ورځ 8 ورځپاڼې ته منلې چې دا پیښه تېره ورځ په ځاځي میدان ولسوالۍ کې شوې ده. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ دا نښته د یو هلک پر سر رامنځته شوې. په دې تړاو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او د خوست ځایي مسؤلانو هم تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې له دې مخکې هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. څو میاشتې مخکې په تخار کې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي نښتې په پایله کې د دغې ډلې یو جنګیالی وژل شوی و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فایق د دغه سازمان د امنیت شورا د سولې او ښځو په هکله جوړه شوې غونډه کې ویلي چې د طالبانو سیاستونه د افغان ولس له اسلامي ارزښتونو او کلتور سره سمون نه لري. فایق د شنبې ورځ د ایکس پاڼې له لارې د خپلې وینا په خپاره شوي متن کې ویلي چې طالبانو د افغانستان د بشري حقونو له نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه کړې ده. هغه زیاته کړې چې افغاني ښځې او نجونې د طالبانو لخوا د تحمیل شوي جنسیتي اپارټایډ له کبله له شدید بشري ناورین سره مخ دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په تیر جمهوري نظام کې د ښځو حقونو خوندیتوب ته په اشارې ویلي چې طالبانو د لږ تر لږه 90 فرمانونو په صادرولو سره د ښځو د حقونو سرغړونه کړې ده. همداراز د دې وینا په متن کې راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا د افغان ښځو د حقونو سرغړونې په تړاو بېپرې نه وي. د فایق په وینا ملګري ملتونه باید د طالبانو جنسیتي اپارټایډ د بشریت پر وړاندې د یو جنایت په توګه په رسمیت وپېژني. پر طالبانو فشار راوړل د جنسیتي اپارټایډ رسمیت پیژندنه په افغانستان کې د سراسري سولې ټینګښت او د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د مالی سرچینو تخصیص د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه د نصیر احمد فایق څو نورې غوښتنې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم فایق د دغه سازمان د 79مې اسامبلې 3مې کمیټې په غونډه کې ویلي وو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې روان وضعیت د نړیوالې ټولنې پرېکنده اصولي او متحدو اقداماتو ته اړتیا لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ډسمبر میاشتې څخه به بیجینګ ته د افغانستان پر صادراتي توکو مالیه په بشپړ ډول معاف شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین جیان د جمعې ورځ ویلي دا اقدام د دوه اړخیزو سوداګریزو همکاریو په موخه شوی ده. یو ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر جاوشنګ د طالبانو له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې چین ته د افغانستان پر صادراتي توکو د تعرفې د بشپړ معافیت خبر ورکړی و. د چین سفیر ویلي و چې هیواد به یې په ډسمبر میاشت کې د افغاني توکو پر صادراتو مالیه لرې کړي او د افغاني محصولاتو د صادراتو کچه به هم لوړه شي. دغه په وینا سږکال چین ته د افغانستان د صادراتو کچه 11.5 سلنه وه او راتلونکي کال کې به دغه کچه 15 سلنې ته ورسیږي. شینګ د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز د طرحې په هکله هم معلومات ورکړي او زیاته کړې ده چې په دې نږدې راتلونکي به په دې تړاو یوه غونډه جوړه شي. هغه د دې طرحې په تړاو نور معلومات نه دي ورکړي. که څه هم چین طالبان په رسمیت نه پیژني خو په تېرو 3 کلونو کې یې له دې ډلې سره ښه راشه درشه لرلې ده. پر ایران د اسرائیلو له هوایي برید وروسته د پاکستان، سعودي عربستان، عراق، قطر، مالیزیا او عمان په ګډون یو شمېر هیوادونو دا برید غندلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې ورځ په یو خپاره کړي بیان کې دا برید غندلی دی.
پاکستان خبرداری ورکړې چې دا ډول بریدونو دوام به په منځني ختیځ کې کړکېچ لا زیات کړي. اسلام آباد اسرائیل په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتوالي او د جګړې د پراخېدو بشپړ مسؤل بللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې په منځني ختیځ کې د اسرائیلو د اقداماتو د پای ته رسېدو لپاره لاس په کار شي. د روس پلس د راپور پر بنسټ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم د ایران پر خاوره د اسرائیل برید غندلی او دا یې د دغه هیواد له ملي حاکمیت سرغړونه بللې ده. ریاض له تهران او تل ابیب څخه د زغم او تاوتریخوالي کمېدو غوښتنه کړې ده. ورته مهال د عمان د بهرنیو چارو وزارت پر ایران د اسرائیلو د برید په غبرګون کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د منځني ختیځ پر هیوادونو د تل ابیب د بریدونو د مخنیوي لپاره سملاسي اقدامات وکړي. د یادونې ده چې څو ورځې مخکې پر تل ابیب د ایران د توغندیو د برید په غبرګون کې د اسرائیلو پوځ د شنبې ورځ سهار وختي له 100 ډیرو جنګي او بې پیلوټ الوتکو سره د ایران پر پوځي مرکزونو بریدونه وکړل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټوني ګوتریش د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په لیدنه کې په اوکراین کې د عادلانه سولې غوښتنه کړې ده. ګوتریش د جمعې ورځ د ایکس پاڼې له لارې په خپاره کړي بیان کې د بریکس غونډې په څنډه کې له پوتین سره خپله لیدنه اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي له پوتین څخه غوښتي چې نور د جګړې ته د پای ټکی کېږدي. هغه زیاته کړې ده پر اوکراین د روسیې برید د ملګرو ملتونو له منشورو او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. ګوتریش ویلي چې ملګري ملتونه د قانون د حاکمیت، سیاسي خپلواکۍ او د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي. هغه په تور سمندر کې د خوندي کښتیو تګ راتګ لپاره د یوې هوکړې جوړونې ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ادعا کړې چې د تور سمندر لاره د نړۍ د خوړو خوندیتوب لپاره مهمه او حیاتي ده. دا پر اوکراین د روسیې له برید وروسته له پوتین سره د ګوتریش لومړۍ لیدنه ده. دې سره جوخت د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کیف ته د ګوتریش د سفر غوښتنه رد کړې ده. زلنسکي د روسیې پر کازان ښار کې د بریکس په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ګډون له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان.